اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو خويندو السلام علیکم. تمه چې ټول به روغ جوړ تیر ورځو کې زه یو سکول ته تلم، سرکاري سکول دی دلته دی پېښور کې. تله خو یو سلام خو خبرې پکې نور سره وته. اول خو د اغازي یو استاد دوا د دغه پستا راسیار کما ته وی چیرې پرنسپل صاحب چې دین دا د اسلام مخالف حرکاتو کې ملوث دي او ماشومان ته وی چیرې سلام بنکوي، دا سلام پکې چا راوسته دي، ګډ مارنینګ وای. او دویمه خبره دا چې د کمره کې احادیث په ځای باندې تاسو د چرته د عمداغي د خلی خبره چې د انیمل تصویران ولګوي، نو د څه خبرې نور یو شی چې هغه خو دغه خبره وا د انویسټیګیشن خبره وا چې آیا دا خبره صحیح ده نه ده. نو هغه مونږه نږدې د سکول متعلقه تانی ته سوال جواب وکوم، کسان واسطو لسی چوته مو وی چیرې ته په دې حقله باندې خپل تحقیق وکا او چې دا استادان رښتیا وي نه وي الزام لګي. نو دوه هفته یو شوي خوښه تقریبا چې هغه یې چو سره په لیکم چې دی هغه ته د درخواست ورکړې شوی دی، زما ملګرو ورکړې دی، سوال جواب خو نه راغله. خو دویمه خبره نو اولنۍ خبره خو دغه د کوچرته دا حکومت چې دی په دې باندې یا دغه په دې باندې سب اکشن ناخلي، نو مجبورن بیا به نور تنظیمونو سره او دغه بیانوم خبره وکوم چې الته کسانو چاوي چې دا کس قادیه نه دی او قادیانی توپ خوري او پته نه لګي سب الټه سیده خبرې کولې. نو دغه چونکه یو مذهبي خبره و، ما نه وختل چې زه دا نیخ په نیغه پلاس کې والم او یا چې دینو دی پاره کې دی شي د خلاف سدسي څوک سدسي دغه خورول غواړي. نو ما دا غي د وجنه ملګرو ته وی چې بهتر بدای چې مونږ متعلقه ول تانی سره خبرو کو کداغه نو بیا بچ دینو تنظیمونو ته دغه سره پدی باندې خبره کینو خبرو وکړو. نو هغه دویم هفته چې انسپکټر صاحب اس ایچ او صاحب زما په خیال اس ایچ او صاحب چې دینو هغه غلې دي، وخت خبر شي ولې غلې دي. خو خیر هغه نه کوي، نو مجبورن به چې دینو تنظیمونو تکینو او هغه سره خبره کو چې دا خدای التزم ماشومان سبق وای، نو دا شی چې دی دا بس بل څه طرف ته لاړ شي. دویمه خبره زه د ایجوکیشن ډپارټمنټ د ټولو خلکو ته دا عرض کوم چې ګوري په سرکاري سکولونو کې انتهایی غریب ماشومان چې دی سبق وای. کچرته یو پرنسپل هغه رونی سي چې یاره تا چې دینو کوټ ولې نه غسته ته په دې ښه شلیدلی جرسي کې ولې راغلي دسه او کو بیا راغی په دې کې نو دا به کوم نو تاسو ته پته شته چې په دې سرکاري سکولونو کې څه حال دی. زه یو مور لیګل او مده د وجه نه چې راز وګورم ماته وی چې را د سې کار دی چې زما وس نه کیږي. زه بچی چې د سکول ته لیګم ماته وی چې را سکول کې ماته وی چې ته دا کوټ نه دی چولې او پینټ شرټ واخلا او دا وکاو. نو د سرکاري سکولونو دا ظلم مکوي، لګ عقل مولي شم کور کېږي. تاسو هغه په سکولونو کې هغه خلک سبق وای، پای کې غم دی خلک زما بچیوم په سرکاري سکول کې سبق وای، دا الله شکر دی ځکه چې دا سیستم دی. په دې سیستم کې زه اوسېدل غواړم او زه د دې سیستم مطابق چې دی تلل غواړم، د دې نظام خبرول غواړم. نو دا حقیقت هم دی. زه چې سو اورم نو دا غي تحقیق کوم او کدا سي د سرکاري سکول په حق له خبره وینو د خپل بچونم پکې دغه کوم. نقطه ته وګورئ په سرکاري سکولونو کې ډېر د سیمه شومان وی چې دا نشي افورد کوله، دا مختلفو دا رنگ جامې وروړه، دا جرسی وروړه، دا داسې وروړه، ګوره دا جامې ډېر په مشکل سره
دا ملیشه جامې یا دغه جامې چې دی دا چونکې زموږ د ناستې پاستې جامې دي د ارزان وي په کباړ دغه کې ملاویږي د سکول ډریس چې دی کوم چې تاسو کله ورته وایي چېرې دا پینټ شرټ راوړه دا کوټ راوړه دا راوړه هلکه که دا هغه افورډ کولی شول دا هر څه نو چېرته پرایویټ سکول کې به ناست وو ستاسو چې دی نو دا دغه هغه ولې داسې برداشت کول دا څیزونه نقطې ته وګورئ زه د سرکاري سکولونو واکدارانو ته او دغه ته دا په عقل شمکور پرنسپلانو ته خواست کوم چې ګورئ دا خلک د تعلیم نه مپاتې کوي دا د غریب ته هم حق دی چې هغه زده کړه وکړي هغه چې په څومره مسایلو کې هغه سکول ته راځي تاسو ته اندازه نشته دی هغه سره گیجټس نی هغه سره دا دونه ګران دا کیلکولیټر وغیرہ دا سیزونه نه وي هغه دغه نشي افورډ کوله دا چې ماته په دغه سکول نه بعد هم خلک سبق وخی دا ډیر سیزونه چې دی هغه ګوره دا عقل نه لږ کار واخلئ سمپل ساده جامه ساده تعلیم ورکوي هغوی ته څومره چې په اسانه کېدی شي چې موږ هغه تعلیم طرف ته راوړو زده کړو طرف ته راوړو پرمختګ طرف ته راوړو نو دا به ستاسو په دغه خلکو باندې اسان یو خو ډوډۍ ګرانه ده اخیستل او بل چې تاسو چې دی نن سبا په اوتو بوتو سره یې په اوتو بوتو تاسو خپل ځان ته مه ګورئ که نه تاسو د یو غریب نه غریب سټوډنټ د کورنۍ په دغه کې راشئ هلته به تاسو ته اندازه ولګي چې یاره دا څه حالات دي لږ د عقل نه کار واخلئ یو خو ته زمانه د تعلیم په نوم باندې اخو مخکې نه ظلم دی چې تعلیم په نوم باندې تا زمانه زما جبه هم واغسته تا زمانه زما جامه هم واغسته تا زمانه زما کورنۍ معاشرتي نظام هم واغستو او بیا به ته وایې چې پښتنو ته به وایې چې دا د تعلیم خلاف دي دا هر څه زه د تعلیم دی دغه کوم یو خو کله څوک را پسې راشي چې یاره زما لور چې دی نو هغه په اوس هغه ورځ یو جینۍ سره یو دوه دغه راغلی یو ماشوم ورسره ما ورته ولې سبق نه تللی وي اتم کې هم ما پرېښودو ولې وي یاره فارم بیا نه غوښته بس کور ولا نه جوړوله اخر مې سبق پرېښودو دا څه شی دی بیا تاسو خلکو ته وایي چې یاره دا خلک چې دی سبق نه وایي نو لږ د ظلم نه لاس واخلئ لږ د عقل نه کار واخلئ دا چې دی دا ماشوم چې درځي دا حقیقت کې ګورئ دا لوی دغه دی چې دا مور پلار چې دی نو دغه په دې حالاتو کې په دې دغه کې چې دی هغه سکول ته درستئ نو دونه ظلم مه کوئ دا د ماشوم په دې ډریسونو کې په دې یونیفارمونو کې په دې دغه کې ماچوئ یو ساده غونته کې ملیشي جامه وساتئ ظلم پرېږدئ چې هر ماشوم ته افورډیبل وي که هغه د ټولو نه مالداره ماشوم وي په دغه سکول کې او که د ټولو نه غریب ماشوم وي داسې یو جامه دغه کوي ملیشه ډېره بهترین جامه وه چې هغه په کال کې 2 جوړې هغه اغوستی شي بس خدای ته وګورئ هغه په کباړ کې اغوستی شي ملیشه جامه ډېره بهترین جامه وه یا سپینې جامې که څه فرق نه کوي خو دا مسله دا ده چې دا ته څه کې او څه نه کې د غریب د وس نه دا تعلیم ته ولې په بانو باندې وباسئ نو زه د ټولو پرنسپلانو ته دا خواست کوم چې د عقل نه کار واخلئ په عقل مشمکور کېږئ د تعلیم ټول مشرانو ته وایم چې یاره لږ د عقل نه کار واخلئ دا نصاب تعلیم دا یونیفارم وغیرہ داسې رایج کوي داسې طریقه وکړئ چې د غریب نه غریب سړی چې دی هغه افورډ کولی شي او بهترین دغه چې دی دا زما کمیس پرتوک دی دا زما جامه ده دا افورډیبل هم د ما دپاره په اسانۍ سره او دا د غریب نه غریب خبره کوم څه دا یو نصاب یو دغه راځي یو نظام تعلیم راځي که مونږ چرته داسې کوو چې هغه مونږ د غریب د وس نه د هر شو باسو که نه دا به وروسته مونږ ته بیا ډېره مسله جوړه شي او زه تاسو ته خواست کوم چې ما مه مجبوروئ چې زه په اخره کې چې دی نو د سکولونو مخې ته کښېنم او احتجاجاً چې دی نو دا دغه شروع کړم چې کوم سکول بیا دا کار کوي زه به احتجاجاً چې دی سره د ملګرو ځم او هلته به کښېنم ظلم پرېږدئ او په اخره کې ما خبرې ته راغلم چې د دې کوم دغه چې دی د سکولونو پرنسپلان چې څه دي یا استادان چې دي دا په دې باندې په خپل هم تاسو نظر ساتئ چې یاره دا ستاسو بچو ته څه ښیي څنګه تعلیم ورکوي د تعلیم نه ایکسټرا څه دغه دي هغه څه ورکوي
نو دا هر څه باندې نظر ساتي د سینې چې په بچی راته زموږ معاشره راته زموږ دغه راته په اوتو بوتو سر کې نو یو خو به تحقیق چې دی نو ان شاء الله چې سامل بنکو او اولنې دغه دا دی چې مونږ نږدې تانی ته وایو نږدې دغه ته وایو چې را دا شی د سې دی یا د پرنسپل یا د استاد چې دی د سې دغه کې دغه دی او په کار دی چې بیا په خطر کې سره دا انویسټیګیشن وکړي او بیان نه کیږي نو بیا په کار دی چې مختلف تنظیمونه دغه راټول شي او په هغه باندې عمل وکړي نو الله دیو کې چې زما د خبره تاسو غپو نه غني الله مخار لره الله پمن